لیدونکو زما نیکې هیلې سلامونه احترامات ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ خوشحاله به یاست. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپل فیسبوک اکاونټ د اډ پرنټ بټن په ځای فالو بټن راولو. نو ملګرو کله چې د فیسبوک د 50,000 ملګري پوره سي نو هغې نه بعد تاسې نسئ کولی چې ملګري اضافه کړئ. نو هغې نه بعد مونږ خپل اډ پرنټ بټن چې دی مونږ فالو بټن ته اړوو. د فالو له لارې مونږ او تاسې فرینډ لیست یا ملګري اضافه کولی شو. نو راځم ویډیو په طرف. تر ټولو لومړی زه خپل فیسبوک اکاونټ ته ځم. په کوم آی ډي باندې چې نمبر ته تغیرات بټن ته تغیر ورکوم دغه زه خپل اکاونټ ته راغلم. کله مو چې اکاونټ ته راغلی نو دلته 3 خطونو باندې پریس وکړئ. بیا به تاسې دلته سیټینګ ته راشئ. سیټینګ اینډ پرایوسي باندې په کلیک وکړئ. بیا به دغه سیټینګ ته راشئ. نو بیا به دلته یو بل آپشن دی دوستانو، تاسو به دلته راشئ. لاندې آپشنونه دي، په دغه آپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته لیکلی فالوور اینډ پبلیک کانټینټ باندې به کلیک کړئ. دلته چې راغلی دوستانو دلته لیکلی هو کن فالو می، دلته چې پبلیک دی دا به پبلیک کې ما سره تیار پبلیک دی. دلته تاسو سره به فرینډز وي، نو که چیرې دا فرینډز وي نو دې ته تغییر ورکړئ. دلته به راشئ پبلیک وکړئ. کله مو چې پبلیک وکړو نو تاسو کولی شئ چې نور دوستان تاسو په فالو آپشن باندې لارې تاسو فرینډ کړئ. نو دوستانو دلته یو بل آپشن دی لاندې دلته لیکلی شو مست ریلیونټ کمنټ فاست، نو دا به هم تاسو سره که چیرې دا فعاله نه وي داسې غیر فعاله نو تاسو دا به دوباره فعاله کړئ. او هغه وخت چې تاسو چاته کمنټ کوئ کمنټ سره ستاسو نوم سره فالو آپشن به راخیږي، هغه ځای له لارې هم ستاسو ملګري فالو کولی شي. نو دا و د فالو آپشن راوستلو طریقه. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی وي. که ویډیو مو خوښ شوی نو ویډیو لایک کړئ او ملګرو سره شریک کړئ.